بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ترحمی ترحمانی تبخن کئی مہربانی ترحمی ترحمانی تبخن کئی مہربانی رب تیرات معاف کړي که هر څه شوي لمانا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ز انسان یم لالچ یم رانا پات دستا لارا ز انسان یم لالچ یم رانا پات دستا لارا مینوال می د خپل ځان کړه زړه می تور کړه دنیا نا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا اللهم کامل کړه اللهم دا صدقه قبول کړه دا الله قبول کړه هر چا دا کوشش کړي چې نه کومک کړي اللهم قبول کړه خدای دې الله تعالی دې ډیر قدر سره وکړي الله دې ډیر ژوند دی لره خدای دې دغه غوښه اجر درکړي ما بچانو نه دا خړل الله تعالی دې ډیر ژوند دی لره ورور دا راستي مې دې ورور څه پیند غوانه نه دغه تکلیف کې نه وځم لا د لسینې نه ملا ده په خیمه کې وسیګه مته موږ سره مرسته وکړي الله دې سړي سره ډیر خو دا ډیر ژوند دی سوال کوم سبحانا ترحمی ترحمانی تبخن کئی مہربانی ترحمی ترحمانی تبخن کئی مہربانی رب تیرات معاف کړي که هر څه شوي لمانا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ز انسان یم لالچ یم رانا پات دستا لارا ز انسان یم لالچ یم رانا پات دستا لارا مینوال می د خپل ځان کړه زړه می تور کړه دنیا نا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناہگار یم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الحمدلله نن یو ځل بیا
د یتیمو په کور کې به د پسه غوښه باندې کېږي. د روژې مبارکه میاشت ده، د دې پر موږ تاسو حق دی. د عطا فاونډیشن سره دا کول راجستر دي. کوشش وکړو چې حق حقدار ته ورکړو. خیرات مستحقین باید وګورو، د صدقې مستحقین باید وګورو، د زکات مستحقین باید وګورو. نو ستاسو موخه او هدف د الله رضا کول، دا د ویاړ ځای دی. قدرمنو، دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا، ډېر بې حده